السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن بیا یو ځل داسې کورنۍ ته راغلی یم چې دغه له ډېرې ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی، نو د دې حال له تاسو سره شریکوم، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې ښه یې؟ څنګه د ژوند زندګي څنګه تېروي شپې ورځې؟ زندګي دا زندګي دلته ویلو نه دي، دغه زندګي ده، دغه کوټۍ ده، کوټه ده او بس دغه پلاستیکونه ماته لګولي دي. دا کوټه چې باد و باران شي دې کې اوبه راننوځي، زیم ده، یخني ده او ډېر حالات خراب دي. دا بچي مې ډېر وږي او تندي راغلي، چا کره وخت ډوډۍ پسې لاړ شي. زما بچي دغه نه بهر ته نه وځي، وایي دا مور یې زموږ له هلته یې وغورځوه، چا کره وړو پسې چې تللی نه شو، چا کره خوږې پسې تللی نه شو. مور یې موږ له د کلي خلک پېغور راکړي. یو سیالي مې د بچو پوره دی او پسته ډوډۍ زما د بچو سیالي پوره نه ده. غرمه خلک خطونه کوي، ډوډۍ پخوي، زما بچي وچ شونډې ډېر زنار نه ورګرځي. دغه مې حل دی. هېڅ یو سیالي مې زما کله په دې زندګۍ تنګه شو چې خدایه دا بچي دې راکول شته به دې راکړې. نو په دې بچو ډېره کړېږم، داسې ژوند او زندګي شو زما مې داسې کړاو شو. ډېره خفه یم په دې خپله زندګۍ، ځکه چې بچي ما نه یو څه غواړي. پلار یې وځي یا دیاړي وکړي یا ونه کړي راشي او بچي ما تنګه کړي. موږ څوک به ډوډۍ، څوک به مور وي ګوړه، څوک به چای، څوک یو څه غواړي، څوک بل څه غواړي. په دې بچو سره څه وکړو؟ چا کره لاړ شو بچي مې خندګي او جلسې وایي ستاسو خو یو ورځ نه ده، تاسو هر وخت شئ نو پسې راځئ، دې ته موږ له نه راکوو. دغه زندګي مې ده وروره، تاسو ولیدلو، زموږ حاله وکتل، زموږ سره یو څه کومک وکړئ. زما د بچي په خېټه ډېر وږي دي، هغه ډوډۍ ولا پیدا شي، څوک به له بهر پېغور ورنه کړي. زموږ کره وایي څوک به ته وایي ډوډۍ پسې راځئ، څوک به چیو پسې راځئ، څوک څه به، څوک څه به. ډېر مال خراب دی، شیشه نه لرو، بیټرۍ نه لرو، دا بستره دی، توشک نه لرو چې کېنو، دا د کمبله مې خوره کړې ده. دا بارانونه دا کوټه مې پکې لوېدلې وه، یو پلاستیک نه لرمه چې وایي لګومه زه، زما دا بچي د یخنۍ نه پناه شي. لارې ما سوڅل کې ناسته یم جاړم چې خدای پاک دا زما څه زندګي ده. تاسو برق نه لرئ؟ یو وړه بیټرۍ ما دوکاندار نه راوړې، کله یو کره کېږي، کله بل کره کېږي. بس دغه مال دی. یو زړه شیشه راته چا رالېږلې وه، هغې کار نه کړ، دې ته مې ولېږله. بس ډېر زیات حالات خراب دي. زما دا بچي د شرمه بهر ته وتی نه شي، خلک پېغورونه دا واړه واړه ورکوي. تاسو خلکو نه شی نه ویسه دې ته یې نه ورکوئ ولا نو چې راکړه نه زه به څه وکړم چې دا زه جمعه کې څه لږ وړم راوړم نه شم راوړی دې بچو ته. ډېر زیات یې حال خراب دی. زما بچي د پستې ډوډۍ په وینه داره دي، ښه پسته ډوډۍ به موږ خوړلې وه. مور یې وایي په خلکو خطه وکړو، موږ داسې ډوډۍ پخه کړله، موږ مور یې ناستې جاړو. خدای مهربانه. تاسو اوس شپې لپاره څه لرئ کور کې؟ ولاکه هېڅ نه وي. خو ځان جوزې کې واده و، نو لور ته مې ویل ته لاړ شه لویه کړه، څوک دله وریجې درکړي رابره چې د واده ښادي شي. زما کله بچي بېګمه دي، که څه شی وریجې وریجې را زما دې بچو به پرې وخت تېر شي. دغه مې زندګي ده، دغه مې حال دی. ته وګورئ لس 100 روپۍ چې ته را پیدا کړې دوکان ته یې ولګو، لس 100 روپۍ سودا دوکاندار ورکوي نه. په کور کې ته څه ویل غواړې؟ موږ دا غواړو چې موږ ته لږ څه پیدا شي چې موږ بېګا ته ډوډۍ وخورو، کته وخورو. بس جامو هم نشته، دا هم څادر دی، دا هم جامې دي. خلک چې راکړي بس هماغه واچوو واغوندو. پردۍ جامو له بچي نسته، پردۍ چپړو له نسته. ما مې دې لور ته اوس ویل لاړ شه دې لږ بسه راوړه دې واده ده، دا غرمې له به یې وخوره، دا اوس بچي شه راوړي. ډېره مې ژوند خراب دی، دې بچو په زندګۍ نوره تنګه کړې. یو راځي مور یې وایي پلانکي ډوډۍ پخه کړه، بل راځي مور یې وایي ستانکي ډوډۍ پخه کړله. موږ به څه وکړمه، زه به څه وکړم. د بورې ارمان مې ونه وته چې د وړو بورې راوړمه دې بچو له یې زه کېږدمه په هی کې مه وته. زما بچي چې یو ورځ یو ډوډۍ راوړې او په هی کې مې وخوري.
کله وایم خدایه دا زما هسې یو پړ ارمان دی چې ډکه ښکارې ډوډۍ پخه کړم دې بچو لرې کېږدم ومې خوري ما له ونه وي چې مورې ډوډۍ راته راکړه خپل اندله شراوی لري دغه هم زندګي ده وروره په تاسو دې الله ښه وکړي تاسو زموږ پوښتنه وکړه په دې کلي کې زما دې بچو سره اوس څه وشي خلک دې مې شپه شي زه خوشحاله یم خدای دې مې شپه شي زما دې بچو له به څه راوړي بېګانه به ډوډۍ وخوري ماړه به شي ښه خورکي دا پیسې واخلې ځان ته څادر او جامې وکړي انشاءالله هغه ورونه چې ستاسو ویډیو ګوري هغه به تاسو سره مرسته وکړي او په دې باندې ځان ته څادر واخله ښه قدرمنې هېوادوالو تاسو خپله دغه کوټه ولیده د دې خورکي دا څادر وګورئ په څه حال دی شکېدلی دی او دا کوټه وګورئ دې سوري کې اوبه راځي نو دغه پلاستیک لګولی تر څو اوبه کوټې ته دننه نه شي د ژمي یخې شپې او ورځې دي او دغه اشداره یې وګورئ دا هم د سکنډره ده نو دې ډېر زیات مشکلات لري دغه فرش وګورئ 5 ماشومان دي او دغه ورکوټی کوټه ده نو زه څه ووایم تاسو خپله د دغې خورکي حال مو ولیده خپله بیان کړو نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي او له دغې خورکۍ سره مرسته وکړي چې دغه ځان ته لوپټه جامې واخلي ځکه چې دغه خورکي وویل اوس چې خلک موږ ته پیغور راکوي نو د دې په زړه کې ارمانونه ډېر دي هیله کوم هېوادوالو چې له دوی سره مرسته وکړي که چیرې غواړم مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 40 288 د لیدو څخه مننه